بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قرآني واقعات دا مباركة سلسلة روانه و دا رب العالمين بتوفيق سنة او باغي کې موږ د بعض پیغمبرانو واقعات ذکر کړی دي او د پیغمبرانو علاوه کوم څه واقعا په قرآن کې راغلي دي هغه ذکر کړی دی او دا غي نه بیا فائدہ. نو قرآن دې کتاب دی چې د حکمتونو د فائدو نه ډک دی، به چې خاص کر دی پیغمبر واقعا راشي نو فائدہ برته ملوي شي، حکمتونه برته ملوي شي، د پیغمبر به پیژني چې دې چاته راغلو او قوم رد عمل سو. نن به ان شاء الله د لوط علیہ السلام مبارک مختصر خبره کو. د لوط علیہ السلام تذکرہ په قران کریم کې. لوط علیہ السلام دا غنوم دی لوط ابن هاران ابن آزر، او آزر چې د ابراهيم عليه السلام پلار دی. نو د پلار چې د لوط عليه السلام هاران د ابراهيم عليه السلام ورور دی. د ابراهيم عليه السلام څه شو؟ ورور شو. لوط عليه السلام د ابراهيم عليه السلام ورور دی. نو څومره اوچت انسان ورور دی. اترې چې د ابراهيم عليه السلام بیره ترزوي څوک دی؟ ترزوي چې د نغ اسماعیل عليه السلام او اسحاق عليه السلام. بیر اسحاق علیہ السلام زوی یعقوب علیہ السلام، بیر یعقوب علیہ السلام زامن ایکیو یوسف علیہ السلام. ابه دې سیزه د دومره مبارک انسان دی، د دې مبارک خلکو سره د نسب دی، د رشتہ ده. لوط علیہ السلام په ابراهيم علیہ السلام باندې ایمان راوړ او په سختو حالاتو کې دغه سره مرګ راو او دغه سره هجرتونه کړیو. کله چې د ابراهيم عليه السلام قوم هغه ته تکلیفونه ډیر ورکړو په بابل خار کې یا بابل خار کې، نو دا غزنه دوی هجرت کو دوانو لاړو شام ته. او الله سبحانه وتعالى د لوط عليه السلام واقعا په قران کې په ډیرو ځایونو کې بیان کړی دی چې هغه به تاسو پته چې قران سره راوړي د لوط عليه السلام تذکرہ به راځي. او الله په قران کې وی ولوطا آتيناه حكما وعلما. الله سبحانه وتعالى علم ورکړو، حکمت ورکړو، نبوت ورکړو. او بیا دغه ایتونو په اخر کې الله وی وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين. پنه کانو خلقو کې او صالحینو کې. نو الله سبحانه وتعالى د ابراهيم عليه السلام د واقعې بیان کې بیا وی فآمن له لوط. لوط عليه السلام دغه سره ایمان راوړو. وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم. کله چې دوی د شام زمکې ته لاړو لوط علیہ السلام او ابراهيم علیہ السلام، په هغه ځکه بیا الله سبحانه وتعالى لوط علیہ السلام یو علاقه ته ولېګو چې هغه ته صدوم وي. صدوم او دغه په خوښه کې چې کوم علاقه و. صدوم د علاقه یا د خار یا د کله د نن سبا د اردن او د فلسطین په منځ کې. او اوسم شتي خلک زی ګوري او غزي شتي په کم زی باندې چې رب العالمین عذاب راوسته. هغه د قیامت پورې یو نه خده الته چې کمی وبدي هغه وبونه څوک فائدې نشي غسته، هغه مړی وبدي او ولکیږي تم دغه نه د اوسه پورې هغه وبچې دغه شان دي او په دغه طرف باندې خلک تیریږي. او دا واقعا بنی اسرائیل ته، دا واقعا د نصارو ته دوی ته معلومه ده چې لوط علیہ السلام په قوم باندې الله سبحانه وتعالى دې عذاب راوستو. او غدغه صدوم علاقه ده. صدوم علاقه ته لوط علیہ السلام لاړ او هغه ته دعوت شروع کو
او اولنې داود ته پیغمبرانو دغه پټ سترګې چې څوک نه ته پوښتنه چې پیغمبر چې علاقې ته لاړ پلانې پیغمبر ناول دعوت یې څور کړو توحید طرف ته چې یو د یو الله بندگی کوي دا سره په عبادت کې څوک شریک نشتی د هر پیغمبر اولنې دعوت دی او دا به د هر مسلمان او د هر داعی او د هر عالم اولنې دعوت دی دعوت به د منځنه نه شروع کې دعوت به د جهاد نه شروع کې او دعوت به د زکات او د خو اخلاق نه شروع کې دعوت به د بنیاد نه شروع کې او توحید دی به دغه نه بعد به نور دین بیانې دا بس کسان دي چې کین سبا چې د بازو خلکو بس یو طرف رانیولې د دین دعوت مغیله ورکه او دغه ټول دین دی نو بس خلک وایي چې دین دا دی چې صرف مونږ کوو بس نه چې تاسو کینی پاسې د منځ خبره وکي چې څوک د منځ دعوت ورکي دغه دعوت ډیر خوږ لګي بعض کسان صرف ښه اخلاق یادي بعض کسان صرف په jihad پورې ختی چې کینی jihad بس کې چې پاسې jihad بس کې ټول دین په jihad کې jihad نشي دین نشتی منګ وینا شروع به بنیاد نه کې بیانې وټول دین یا الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافه دین به پوره بیانې دین یو طرف چې دی راونو به د عوامو دا مطلب شي د عوام خو نه پوي عوام دا مطلب چې په دین کې غټ کار دغه دی بس نور څه نشته زموږ نور داخله خپکیږي چې کله موږ نوې مسلې په دین کې بیانو نوې مطلب دا چې د عوامو ته نوي سره پس ورله سو کله مخکینی خبره هغه خو د عوامو ته خو نوي کنه ولې ځکه چې دوی ته د په دعوت کې په تبلیغ کې علماو ته دا خبر نه بیان کړي نه دا اوس هغه ته نوي ښکاري نو بیا وروي دا نوي خلک پیدا شي نوي مسلې بیانې مسلې نوي ندي په تابع نوي نور دا مسله خو سره پس ورله سو کله مخکې بیان شوی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی د په وحی کې راغلی نه دا نقصان دی د داعی او کمې دی په عالم کې چې هغه په دعوت کې صرف یو طرف راټینګ کې نور ورسفري لوط علیه السلام چې سدوم علاقې ته لاړ نه الته ولنې کاری دا شروع کو چې هغه ته د عبادت د توحید د دې دعوت ورکو امر بالمعروف والنهي عن المنکر د خکر امر او د شروع کو د غلط کار نه منع کول د هر قسم فحاشین منع کول خاص کر د هغه فحاشین چې هغه دوی نه مخکې چا کړم نه الله سبحانه وتعالى لوط علیہ السلام دې قوم ته ولګو چې هغه د حد نه وړېدلو او الله غوته مسرفین ویلي دي ظالمین او ته ویلي چې دا دې قوم چې د حد نه وړېدلو دا دې قوم چې دوی په دې فواحش او په دې ګناونو کې ډوب شي او پای کې غرق شي او بالکل بګدن پراته وو دا غوي په مجلسونو کې به دا غلط کارونه فحاشي دا بخ کولاو کې دا بلکې غټ کار باغو کې داو چې سړی به د سړی نه شهوت پوره کوو او د دې کارو چې دوی نه مخ کې چا د نو کړي نو غټ فحاشي به کې داو چې سړی به د سړی نه شهوت پوره کوو سړی به په سړی باندې مینې دو او سړی به په ماشوم باندې مینې دو دغه سره محبت کوو بلکې بعض سیرتونو کې دي سره چې به لارو کوسو کې به دوی لګي یو بل سره به دا کارونه کول او دویم کار به کې داو چې شو کې به کولې د خلکو نه مالونه وهل دریم کار به کې داو چې په مجلس کې به دي سیناس سپک مجلسونه به نه په مجلس کې به یو بل لاس ورلو یو بل به چتول لګول او د دین ګورې عبرت اخلي درس ته اخلي ور اسی نه به نو مزه لوط علیہ السلام د قوم تذکرہ ز کوم تاسو ته ولي کوم ها ولي کوم عبرت څه مطلب دی چې دوی کې چې کم بد کارونه چې د موږ د ځان نه لري ساتو تفصیل لازم اعظم په مجلسونو کې به یو بل لاسونه ورلو یو بل سره به دا هغه غپ لګو چې هغه به یو نتیجه به دغه شهوت پوره کول دی یو بل نه دومره به حیا قوم چې په مجلس کې به دغه ناسو دا به نه کته چې ما سره پلانې ست आवाज به وستو یعنی چې سپک کارونه وغیرہ دوی په مجلسونو کې وو الله سبحانه وتعالى دې قوم ته پیغمبرونو دام دې پیغمبر د پاره یو غټ کار دی دې قوم له دعوت ورکول چې هغه په لارو کوڅو کې لګي لکان دی یو بل سره چې فحاشي کې دوی د دې فحاشین راړول د غټ صبر غواړي د غټ ایمان غواړي ځکه الله دې پیغمبرانو د مقام د اوچت کړي به پیغمبرانو بشي الله سبحانه وتعالى د علماو مقام اوچت کړي ولې ځکه دوی به باغ لار رواني په دې سخت حالاتو کې دوی لګي خلکو ته بیانونه کوي تقریرونه کوي الله سبحانه وتعالى وی لوط علیہ السلام خپل قوم ته دا خبر وکړه چې دعوت یې کوو ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين تاسو دې ګناه کوئ چې تاسو نه مخکې چا سره کړی نه
ځکه بعض علما بعض سلف دا وی که الله سبحانه وتعالی د لوط علیه السلام د قوم تذکره نه کړي نو زموږ دماغ دا سره منل نه چالک دالک سره غلط کار کوي دا موږ سره منل نه خو چې الله سبحانه وتعالی د لوط علیه السلام د قوم تذکره وکړه نو اوس موږ دا ومنو چې الله تذکره کړي دا خوشي وي الله دې رحم وکړي بدغه سلف باندې او بدغه مشران باندې او که اوس وین بخپل سترګو به لیدلې که اوس وې نو بخپل سترګو به لیدل خو نیکان خلک او چت خلک نه غوي چې دا خبره زموږ دماغ ته نه پریږي تاسو د منلو خبره چې الک بدلک سره غلط کار کوي جنې بد جنین شهوت پوره کوي دا زموږ دماغ کې سره وي راځي نه خو رب العالمین تذکره کړی د لوط علیه السلام قوم بدا چل کو بچلوي خو به شي وی دي کنه نو به ایمان او که وس دی وې الله سبحانه وتعالی تذکرم کړی دا وشتیم په ډیرو معاشرو کې الله سبحانه وتعالی پونګ مې رحم وکړي دا خبره وتم لوط علیه السلام وکړه اتاتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون تاسو دې سړو سره چې شهوت پوره کوي لوط علیه السلام وته او هغه زنانه هغه خزي تاسو پرېدی چې کوم الله تاسو لپاره پیدا کړی دی لپاره دي چې سړی خپل شهوت پوره کړي بل انتم قوم عادون تاسو دې قوم جرحد نه وړېدلی دا مرض چې دی سړی د سړی نه شهوت پوره کوي جنې د جنې نه پوره کوي دې ته یو اصطلاح ولکېږي هم جنس پرستی هم جنس لکه سړی د سړی سره زنانه د زنانه سره والعیاذ بالله زه د په الله باندې قسم خورم چې دا الفاظ ګوره زه په ډیر مشکل باندې د خپل خلین راوباسم چې یو سړی د زناورونه بدتر شي دا ولا سي انسان یو دی بل ځان ته څنګه مسلمان وي جاحظ دا خبره ذکر کړی ده د زناورو مبارکه د سارو مبارکه وی زناورم دي نه کوي زناورو کې نر د نر سره خپل شهوت چرته نه پوره کوي او نه پکې کوم چې ماده د مؤنث سره خپل شهوت د سره پوره کوي نه زناور دا کډیر بد غني سوی د دونه د خرونه او د خنزیرانو نه خنزیر او خر د په دې زناورو کې د قدودي چې دوی کله نه کله ماده د مادینه او نر د نر نه خپل شهوت د پوره کوي نو کم انسان چې ولیعذ بالله د صفت راشي نو دیم د دې دوه زناورو بشان دی کم خر خنزیر د نور نه کوي نور په دې باندې ځان ډیر دغه غني فطرت ته فطرت الله دې پیدا کړی زمونږ د دې قوم د لوط علیه السلام د قوم چې دوی فطرت الټه شی اوس ګوره الله سبحانه وتعالی د زنانه په یو خاص شکل کې پیدا کړی دا ګیره نشتی په جسم یې وخت ډیر نه نرمه پیدا کړی دا نازبی نه دې سړی وته زړه کې دې سړی دا په انسان کې د طبيعت الله دې اچول دی اندسه ګناه نه ده هر سړی چې دی اگر رغبت دی زنانه طرف ته به زنانه د سړی طرف ته رغبت لري ولی ځکه چې سړی الله دې پیدا کړی دی چې په مخ ګیره ده په نور جسم یې وختي سخوند کی مزاج نم د بدن نم د دې د لاسه د زنانه د دې سړی طرف ته مایل کیږي او سړی د زنانه طرف ته مایل کیږي خو چې کله یو سړی چې دغه جسم په خپل دغه یی کوم چې بیان کو د خپل ځان په سړی ته مایل کیږي د فطرت نه الټه خبره نه بالکل چې فطرت الټه شي هغه دغه شی جوړ شي او زه د بل معاشري خبره به نه کومه ځکه چې دې کوس بل چاته نه ملګیا زمونږ د پښتو په معاشره کې د مرز نن سبا ګوره خپ زور او شور سره روان دي بس مشر سړی وي چې په کوم ځای کې الکان ویني هغه ته بتاویږي راتاوي بلکې دې پوری باز علاقې رسیدلې دي چې په هغه علاقو کې تر ځان سره خپل کشرور نشي ګرځولې کال تر ځان سره ګرځونو خلک ډاری کوي دې ځان له سوق راوسته او باز علاقې دي چې التبت د ماشوم دومره خیال کې د الک چې دومره به جنې خیال نه کې نن سبا ګورسوک به جنکو نه یری جنې کور کې ده کور کې نه است د پلار مور سره د مخامخ ته
خو یریږي بچا باندې هلک باندې نه سبا یریږي او دا خبرې به ښه واضحه کوو هغې پورې مرض نشي ختمېدی چې څو پورې موږ خبره واضحه کړي نه هسې چې خبره زه تاوم را تاومه هغې څه مطلب شو دا مرض شتي که نشتي ښه عام شوی دی والعیاذ بالله ښه عام شوی دی چې تا ته به ځای په ځای داسې زناور ښکاري دا ټکې زه په دې هم ځکه چې دا صفت به بل چا کې نه وي داسې زناور به ته د ځای په ځای ښکاري چې هغه به دې هلکانو ته او دوی ته به چې دی په انتظار وي بلکې داسې مرض دی او داسې کسان پکې شتي چې هغه داسې هلکانو پسې ګرځي نو د هلکانو ته وایي اول ما سره بدکاري وکړي بیا به سره زه وکړم او بلکې داسې کسان پکې شتي چې هغه داسې هلکان ګوري د څه دپاره چې زه سره بدکاري وکړم نه وایي ما سره بدکاري وکړه زه به دله دومره پیسې درکوم والعیاذ بالله دا یو مرض دی دا یو څخه مرض دی یو داسې مرض دی چې الله سبحانه وتعالی دی چې د هر انسان حفاظت وکړي د فطرت بالکل الټه شي د دې په باره کې د بعض معلومات درکوم په ټوله دنیا کې هم جنس پرسته خلک چې جنۍ په جنۍ مینېږي هلک په هلک مینېږي اخري چې کومه احصاییه ده او کومه شوې ده په ټوله دنیا کې هغه ده چې 600 ملیونه خلک په دې مرض کې مبتلا دي 600 ملیونه خلک دا په دې مرض کې ابتلا دي چې سړی په سړی مینېږي او جنۍ په جنۍ مینېږي او دا کم مریضان چې د ایډز بیماران دي دا خطرناکه بیماری ده په دې کې 46% په دې کې چې کم مریضان دي هغه د دې د لسه مریضان دي چې الک د الک نه شهوت پوره کوي هغه دې د لسه مریضان دي او دا راته وایم چې کم سړی الک د الک نه شهوت پوره کوي او دا مرض پکې د دوی عمرونه د دې ډاکټرانو د اصول مطابق او مشاهدم دي چې د سړی وته وګوري دي چې د دوی عمرونه د نور خلکو نه 15 کاله کمی غالبا دوی چې مړ کېږي به د 35 کې او د 35 نه 40 په منځ کې د خبيث د ځمکې د مخ نه لري کی الحمدلله چې عمر کم دی دا عمر د څه درجه کمیږي د دې خباثت تلاسه د مرز کمیږي دا مرزونه بګید نه ولېږي اخر کې بس خام مرزونه باندې مبتلا شي د سي مرز چې ګوري چاته ویل هم نشي چې په ما دا مرز دی علاج هم به نشي کوله مشرانو ته نشي ویل کشرانو ته نشي ویل په دې مرز کې مبتلا شي بلکې زه په خپل یو کس دا واقعا د خصقه کس موږ ته بیان کړی دا او کس د پیژنم چې هغه په دې الکانو بشي ګرځي نو چې یو الک سره رابطه کړی و ناغالک انکار کړي چې نه نبیو د ویلي چې سید استا څه شرط نه غوتی چې شرط زما درې زبسته د خې سره زنا کوم نه غوتی سید نبی راوسته د خې سره ول زنا کړي به د غسر زنا کړي دا خبرې ګوره چې دې ناشنا نه دي چې کوم چې لګاول پیری مونږ ورو ها څول پر ورېدو ول نه دا د پښتو معاشره کې د مسلې خاص کر د ټي وي او انټرنیټ او د ډیش دا خصوصیات دي چې معاشري نه دي جوړي دا خلک وی دا انګريزانو د معاشره خره تعلیم ابتدي او زموږ د مسلمانانو په کمزې کې پاتې شو او مولوی سیب لګره دغه زړې خبرې کوي او پلانې دي زه ته صرف د هر انګريز ملک خبره ته نه کومه د 600 ملیون خلک چې ما ذکر کړو دوی ګوره غالبا د کمزيري هغه د ملکونه صرف برته د یو ملک تذکرو کوم امریکا او په امریکا کې یو خار به ذکر کوم چې هغه ته وي کالیفورنیا کې چې کوم رسمي واده شوی د حکومت د طرف نه د سړی سره هغه 1 لک کسان دي په دې علاقه کې دنه او 3 ملیون د دې چې دغه واده نه شي خو یو بل سره ژوند تیری الک د الک سره او جنۍ د جنۍ سره او رسمي الته سرټیفیکیټ ملويږي واده کیږي باقاعده او هغه واده کې پروګرام کیږي او خلک کوم راځي چې چلرونه پلاني سره واده لري او مونږ چې کینو د بز بي دینه یو منی به دي سبه منی فطرت زناور په شان دي بدی کې منی چې الک د الک سره خپل شهوت پوره کوي جنۍ د جنۍ سره پوره کوي بدی کې منی شکر وباسي چې رب العالمین دلته د پاک دین درکړي د سجدون خپل سر د سر او چته وېما الله ته جاړي
او شکرونه وباسي د رب العالمین بندگی دي شو کوي چې به خوري کوي څومره خپل پاک معاشره څومره خپل پاک دین صفا ستر دین بالکل صفا سړی که شهوت پوره کول غواړي د خزینه دی پوره کی په خوري طریقه شری طریقه باندې سلور خزو سره پوره کولای شي سلور سره خزه شهوت پوره کول غواړي واده دي شي شهوت به پوره شي کنه بیا چې سړی په لار رواني نظر بس ساتي کوز بساتي جنې چې بل روي نظر به کو ساتي بلکې شریعت دا وی چې دی ولک ګیرو برید نه راغلی دا سره به یوازې نه کینی څومره کول دین دی څومره کول شریعت دی چې د فطرت هغه دین دی د فطرت هغه نو د لوط علی السلام په قوم کې دا مرزونه هغه ول دعوت ورکو چې ګور د زنانه شتي د دوی شهوت پوره کوي کنه تاسو خو دې کار شروع کړی چې د یو قوم د سره کړی نه ګور دې چې کله د انسان د فطرت الټی شي کنه ندی بیا ساجيبه خبرې کوي اوس ګوره لوط علیه السلام دوی له څومره خپل دعوت ورکو چې د روح فطرت تر وړي د روح اخلاق تر وړي د الله سبحانه وتعالى بندگی تر وړي د دې خباثت نه او د دې فحاشین ځان لري ساتي دا غوي جواب سو الله سبحانه وتعالى په قران کې وایي فما كان جواب قومه نو جواب داغه قوم مگر سو الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم دلوت لسنو باسيلي کړي د دې علاقې نو باسي د کوړمو باسي دي زینه ولې وباسي هغه څه ګناه کړی ده او تاسو فطرت تر غواړي او تاسو رب العالمین بندګۍ تم غواړي د معاشره پاکول غواړي ولې تاسو باسي ګناه څه ده ګناه ده انهم اناس يتطهرون وې د دې خلک د ځان پاک ساتي د دې ګناهونو نه غلط کارونه ځان پاک ساتي کنه ولر کو دا پاک خلک زموږ نه دي په کار منګ دماغ زموږ خراب کړو نن سبا چې چتریو علاقه کې دیندار سره وشيږي په ډیره کې دیندار سره وشيږي په کور کې دیندار کسي نه د باقي کور ولا د باقي ډیره ولا دي سي تنګي ډیره نو بسره کلري کې ختمه کې شي چې لولي وي په مخ وي چې ټي وي مګوري ډیش مګوري انټرنیټ مګوري سندري ماوري تنکړي لري کې دي ځنه دې کله نه پلانې وباسي وړه چې لولي په مخ وي قران او حديث دي قران او حديث دي ولې موږ نه پويګو ولې زموږ د پلان کې نه پويدو صرف دې پويږي په ټوله دنیا کې لري کې وي بس دا د ګناه دي حق پرس انسان انهم اناس يتطهرون اسیو ګره دغه انسانانو ته او د دوی د ډونوالي ته چې یو انساني سید لري ترړې دوی ته وي د ځان پاک ساتي د کلی نه وباسي او درته وایم د باطل پرستو قاعده او قانون او طریقه دا ولنه د قیامت پورې هغه دا چې کله وسره جواب نو د علاقینه وباسي چې کله وسره جواب نو حکومت تر دې شکایت وکي کله چې وسره جواب نو مړی کوي کله چې وسره جواب نو ویروي کله چې وسره جواب نو سزاګانې ولا ورکي او پلان وسم دغه طریقه ده بالکل دغه طریقه ده چې څوک حق بیانې حکومت ته ودی وخای څوک حق بیانې کله ودی وباسو څوک حق بیانې وبدي تنګي او کړي دي چې ډیر ناقه طریقه ده دویم دغه طریقه وا لوط علیہ السلام ویرو بلکې صرف دا نه چې هغه یې ورکوله او دا دوی چې موږ ته کلی نه وباسو بلکې د دوی د کفر ته ګوره او دوی چې په دې گمراهۍ کې څنګه دن ورغلیو دوی هغه ته دوی وی د الله عذاب راول کنه ان كنت من الصادقين کته رښتینه د دلیل په دې باندې چې دوی په دې کفر کې ډیر جوړ تلیو یو سړي خبره تا ونه منله زه سید و دي نه منله الټه هغه پورې مزاق او بیا د دې سوي چې الله عذاب عمر ولا کته رښتینه موږ به وینو زه دغه ځکه لوط علیہ السلام دا دوا وکړه قال رب انصرني على القوم المفسدين الا زما مرستو کې د دې قوم په مقابله کې چې کم فاسد خلک دي الله سبحانه وتعالى په دغه ټیم کې چې کله د دعا رب العالمین نو وخته او هغه ته आवाज وکړ رب العالمین ته الله سبحانه وتعالى خو به خپل مرګرو دفاع کوي دا غوي مرستم کوي ملائکه راولېګل ملائکه لاړو درې ملائکه او با سیرتونه کې دي سره دي جدا جبرئیل علیہ السلام میکائیل اسرافیل علیہ السلام دا درېونه لاړو د انسانانو په شکل کې په ابراهیم علیہ السلام پسې
په ابراهيم عليه السلام په شکل لاړو نو الله بخپل واقع بیانې ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى الله زموږ د ملائکه چې ملګري وي د لاړو په ابراهيم عليه السلام په زیره ویوړو قالوا سلاما چورنو سلام واچو قال سلام هغه سلام واچو کینس فما لبث ان جاء بعجل حنيذ يسخي ولا اريد كوريو كي خيوت فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكره او ده ځان له واقعي د ابراهيم عليه السلام چې اشغه سرسري بیانوم تفصیلی نکو لا سونه دغه مخ ته نتلو خوراکي نکو واوجس منهم خيفه ابراهيم عليه السلام ویل چې دا څنګه انسانان دي خوراک دوی نه کې مو ته خوراک مخ ته خو قالوا لا تخف يريګه ما خبره ته ټول وکړه ان ارسلنا الى قوم لوط من لوط عليه السلام بقوم بشراغري وامراته قائمه فضحكت خزي ولا وسوق سوق ولا ساره اغولړو نغه په خندا شو فبشرناها باسحاق نزير ورکو جستاس ويزوي کی اسحاق صرف دانه ومن وراء اسحاق يعقوب او دي اسحاق نمد بيعقوب کی نو سه قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز زما بچی کیږي زو بډای خزم وهذا بعلي شيخا دته وردا زما خاونه زنه بډا سړی ان هذا لشيء عجيب خبره قالوا تعجبين من امر الله او تقول لا خبره کی څه تعجب کی رحمت الله وبركاته عليكم الله رحمتونه وبركاته دی پتا سو فلما ذهب عن ابراهيم الروع کله چې ابراهيم عليه السلام دا يره ختم شو وجاءته البشرى او زيره وتم لو شو نو مخته بل کار شروع کوغه يجادلنا في قوم لوط الله به با شروع کو مریضی شروع کړي لوط علیہ السلام د قوم مبارک سی دی ملائکه ته تاسو سره پر راغلي دومره ډیر خو تاسو نه راځي چې سره راغلي سره پر راغلي وي مو لوط علیہ السلام بقو ان فيها لوط بيغه لوط علیہ السلام دا کولمه بګیره نو دې ملائکه له جواب ورکو نحن اعلم بمن فيها من تفتره بس لننجينه واهله هم باغو د زین روباسو او دغه کولمه مروباسو الا امراته شو دغه خزینه چې هغه دغه کسانو سره شاته پاتې کی الله سبحانه وتعالى د ابراهيم عليه السلام مبارک یجادلنا فی قوم لوط ولي ان ابراهيم لحليم اواه منيب ابراهيم عليه السلام چې درمن انسانو ډیر دي نرم زړه ول انسانو نه دی نه غوښته چې एकदम دې دوی عذاب راشي بلکې دوی ته نور دعوت ومشي او مسلمان له بکر چې بزن کې د صفت پیدا کی و دي چې ابراهيم عليه السلام خبر دي چې باغو کې دغه فحاشي ده خو به غواړي چې دوی نور دعوت وشوي خیر خواو دا خبره رواني نه چې کله وته دا خبره وکړه په دغه ځکه د ابراهيم عليه السلام زړه مطمئن شو چې دغه تی وباسي دا لوط عليه السلام دغه کوړمه ووزي نبي او ته ملائکه دوی یا ابراهيم اعرض عن هذا ابراهيم دا خبره نوري پریده بس دیګ نوري خبره مکو ولي انه قد جاء امر ربك الله طرفنا امر شي چې تبا کوي به نو تبا کوي به بدیګ به ابراهيم عليه السلام خبره نه چيري سمو چې انسان دی واتخذ الله ابراهيم خليلا الله مرګره الله د مرګري خبره دي چې نه چلیږي چې کله یو پر فیصله وشي ځکه الله په بل ځای سوی وقضينا الى ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين الله موږ فیصله کړی و چې دوی جړلې به سحر ختمي نجرب رب العالمین فیصله وکي ما يبدل القول لدي الله بزما فیصله دا نه بدلی دا خبرې ګوره من کو دا سیب دې پر نه کوم چې بار بار ګوره زبر درسونه کې دا خبر کوم بار بار کوم دا ګوره دې پر کوم چې تاسو راځون دي شي دا فحشي چې بکم قوم کې پیدا شي دا ګوره چې بکم قوم کې پیدا شي رب العالمین ګوره تبا کوي واقعیت تاسو ووري چې دا قوم الله څنګه تبا کړي ملائکه دغه زینه پاتې ابراهيم عليه السلام ته سید موږ لاړو او ته یې سدو ملائکه ته مخ کړه
سدوم علاقې ته چې ورسېدو او دا درې واړه ملائک د ښکلي ځوانانو په انسانانو په شکل کې راغلي چې څه ښکلي بالکل داسې وو چې رب العالمین یو امتحان فتنه او دا غواړي چې په دې قوم باندې حجت قایم شي چې دوی څه کوي سوال به څوک ونه وي چې اسې تباه کړي دي ګوره په آخره کې بیا به حجت قایموي چې دوی دې سدوم علاقې ته ورسېدو نو دغه ځای کې د دې نهر په غاړه باندې د لوط علیه السلام لور ولاړه وه دغه دوه لوڼې وې نو هغو ته یې خبره وکړه وي لوط علیه السلام ویاو خو زه به یې وبوځم تاسو به نه ځئ ته پته وه چې زموږ قوم څه دی دا ښه قوم نه دی او دا خو میلمانه دي او زما د پلار خواله راغلي به دوی ځان سره په څه طریقه باندې روان کړو د خپل پلار یې خبر کو وی پلار میلمانه راغلي هغه ته څوک دي وی چې درې هلکان راغلي ښکلي هلکان راغلي راووتو لوط علیه السلام میلمانه یې ولیدو الله سوي ولما جاءت رسلنا لوطا او کله چې زموږ دا کسان لړو په چا پسې په لوط علیه السلام پسې دغه ملایکو ورسېدو دغه رسولان لړو په لوط علیه السلام پسې چلو شو سیء بهم وضاق بهم ذرعا بس لوط علیه السلام بس زړه تنګ شو وقال هذا يوم عصيب نن خو ډېره سخته ورځ ده زړه تنګ شو چې اوس به دا قوم خبر شي او دا به کېږي څه او ما پسې مېلمانه راغلي او هغو ته ویلي اولم ننهک عن العالمین موږ ته منع کړی نه وي چې د چا مېلمستیا به نه کړې دا هلکان خیر د مېلمانه کېنول او د زړه نه یو رب العالمین خبر دی چې په زړه کې دې غریب څه دي څه تېرېږي په دغه ټیم کې ټول سوچ دا دی چې قوم خبر نه شي خو د ښځه چې وه هغه د قوم ملګرې وه نو هغې قوم له خبر ورکړو چې زما په خاوند پسې درې هلکان راغلي څه ښکلي هلکان راغلي لکه تاسو راځئ راشئ چې څنګه دا خبر هغو ته ورسېدو رب العالمین په قرآن کې وایي وجاءه قومه يهرعون إليه رامنډې ولې ټول رامات شو ومن قبل كانوا يعملون السيئات او د دې نه مخکې الله وایي دوی دا بد کارونه کړي چې کله دوی راورسېدو لوط علیه السلام ته پته چې قوم راغی راووتو بهر ته او د دوی سره خبرې شروع کړې ډېر ښکلی نصیحت په ډېر ښکلي طریقه باندې زه په اختصار سره ذکر کوم ناولې ورته څه ووایي یا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم وایي دا زنانه دي دا جنکۍ دي دا ستاسو لپاره پاکي دي دوی سره خپل شهوت پوره کړي تاسو ولې اوسېدې د دې میلمنو په مخ کې ما شرموئ نو ځکه ورته دا خبره وکړه میلمنو دا خبره فاتقوا الله نو ویریږئ د الله نه ولا تخزوني في ضيفي میلمنو په مخ کې ما شرموئ دا زما میلمانه دي اوس راغلي ما سره ناست دي الیس منکم رجل رشید په تاسو کې خو خیر سړی نشته چې دې خبره پوه شي میلمانه راغلي د دلیل په دې باندې چې الیس منکم رجل رشید یعنې په دوی کې خو خیر سړی نه و ولې ملک صاحب مخکې دا وایي چې دا کار چې څوک کوي دغه فطرت الټه شوی نو دا خو خیر نه وي دی خو د ځناورو نه هم بدتر دی چې ځناورو بدتر شي په دې کې به عقل د کوم ځای نه راشي لوط علیه السلام لګیا د غریب د هغوی سره خبرې کوي دا ورې راباندې کړی چې میلمانه خبرې وانه وري دته دا پته نه چې دا میلمانه څوک دي نه دې د هغوی سره خبرې کوي لګیا ډېر کوششونه کوي ډېر کوششونه خو د هغوی هغه زړونه خو هغه داسې شوي دي نو هغو له جواب څه ورکړو جواب کې ورته هغوی څه وایي قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق تا ته پته دی چې دې زنانو سره زموږ نه لګي او دا راته فایده ذکر کړو چې کم سړی په دې مرض کې مبتلا شي والعیاذ بالله هلک د هلک سره خپل شهوت پوره کړي نه د بیا د زنانو سره نه لګي او داسې ډېر واقعیت موږ ته را رسېدلي دي چې دا کسان په دې مرض کې مبتلای او ښځې په نورو ځایونو کې خپل شهوت پوره کوي دا به هم د الله یو عذاب وي دی به یو عذاب کړي هلته به بل عذاب ومي او چې جنۍ د جنۍ نه شهوت پوره کوي د دې بیا هلک ته رغبت نه وي عجیبه مرض دی الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول لرې ساتي او الله دې زموږ بچي زموږ نسلونه ټول دې الله سبحانه وتعالی لرې ساتي
لوط علیہ السلام ته وی استاد لونو سره زمون کار نشتی لونه مطلب یې پیغمبر د پلار په ځای نو په دې امت کې چې څومره جنکی ده دغه لونه حسابي په دې کې زمون څه کار نشتی وانک لتعلم ما نريد خدای د پدری چې موږ څه غواړو تاسو بدبخت قوم پیغمبر ته وی خدای د پدری چې موږ څه غواړو یعنی دوی په دې ګناهونو کې ورغلو خو په نمونو ورغلو ذکر الله سبحانه وتعالى چې دا خبره کوي رب العالمین څخه خوږی خبرې کوي نسوي لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون اے پیغمبر وشتا په جون می دي قسم د قوم نشو بالکل به ګناونو کې او قسم د پیغمبر په جون باندې وخورده نشي د دې سي مرز ته تاسو ما سوي لکه سات مخکي چې پیسې ورکې چې څوک ما سره د بدکاری وکي دا مرز دی کنه نو دوی با په دې مرز کې اخته شوی دي نشه شوی دي دوی نه پیغمبر پیژني نه علم پیژني بلکې دسی واقعا راغلی ده چې الک د پلار د خپل زوی سره بدکاری کړی ده سبحان الله الله ویل عمرو کینم لفي سکرت دوی په نشه کې نسره نشي دی به نه پوهیږي زما زوی دی کدامي رور دی کدامي پلار دی به په دې کار بسې ګرځي ولیاذ بالله نو لوط علیہ السلام چې کړه دا خبره ولیده چې دا قوم خو منکیږي نه وری را بن کړي د بهر د ټول بحث روان دی ملمانه دنه نه استنه دا خبره وکړه ارمان وکړو لو ان لي بكم قوه ارمان چې ما سره طاقت ووس یو کس ولاله ټول خلکو ته الله اکبر دې ته وي رب العالمین د پاره قرباني دینداری لو ان لي بكم قوه ارمان چې ما سره طاقت وي بری مټو کې می زور وي نو تاسو به زما د ملمنو ته نږدې شئ نه دوی می سوي او اوي الى ركن شديد او یا د دې قبيله سره مرګره وي چې غزور وره قبيله وي نو ما سره بغو ولاړ دي ځکه هغه دا نه چې الله ته ير دي الله ته یاد د خدا کا سبب دی ظاهري الله چې تاسو مرسته کوي خو په سبب باندې کوي کنه په سبب جوړ کړه الله مرسته وکي رسول صلی الله علیه وسلم وی الله دې رحم وکي په لوط علیہ السلام باندې قد كان يأوي الى ركن شديد دا غسر ركن شديد هو سوق رب العالمین وکنه دا خبره کې دي ملائکه چې کله आवाज اوریدو چې د لوط علیہ السلام خبره نه مني نو لوط علیہ السلام ته आवाज وکړو چې بس د نور مطمئن شي نو ته وی یا لوط ان رسل ربک موږ د الله طرف نه راغلي لګ یصلو الیک دوی ته هیڅ نشي ویل ته پرې دوی ته څه په دغه ځکه چې خبره ختم نشوي دوی بیا هم لګیا دي خپل کار باندې اصرار کوي چې موږ د نورزو جبرئیل علیه السلام په دوی بار ته وروته چې جبرئیل علیه السلام وروته نو د خپل یو وزر چې راغی کم دی دغه سو وزري شپږ سوا په دې یو وزر یې سیده تو کو دي مخول له رواچونو د استر ګړندې شو الله وی ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم موږ له استر ګورانې کړې په دغه ټیم کې ملائکه لوط علیہ السلام ته وی چې بس وځه فاسري باهلك بقطع من الليل شپې بوزي ولا يلتفت منكم احد او پتاسو کې ګورې سوک شاته ګوري نه الا امراتك سويست خزنه انه مصيبها ما اصابهم کیسه چې به قوم تر رسي دا بستري خزي تم راسي او بیا عجیب خبره ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب د دوی چې کوم نیټه راغی کومه ده سحر دې ملائکوي سحر نږدې دي ولې سحر پوری دی لوط علیہ السلام ته ویزه الله په قران کې وی دي ته وی چې ومضوا حيث تؤمرون لکه دې یو زم خو ولو چې تاسو د کوم ځای امر کې ګلته زی د شپې لوط علیہ السلام راوته او په دې ټول علاقه کې څوک مسلمانانو ها په ټول علاقه کې یو کور مسلمانانو الله سوي فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين چې څومره مؤمنان هغه ته موږ وېستو سره ډېر زیات مؤمنان والله ته وېستو به سوي فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين یو کور الله یو کور لوط علیہ السلام هغه لونه و دې چې به سوي چې غالبا خلک خدا کار کوي نو دا په حق ها
مونږ چې کله چاته څه مسله بیان کړو ضرور قرآن او حدیث کې نو پاکستان کې خو ډېر خلک نه کوي او دا دومره پلانې ملک ور نه پوهیږي پلانې نه پوهیږي تاسو پوهیږي دوه کسان را پسې دي چې دا خبرې کوي دي ځکه الله وي په ټول کلي کې څو کور دي یو کور دی دغه یو په حق دی او دا ټول څه دي دا به باطل دی خیر دوی وروتو د بیبي شاته پاتې شو او دا ساتي چې د لوط علیه السلام خزه او د نوح علیه السلام خزه دا د خپل قوم سره مرګرتیا کوله په عقیده کې نور ګره پیغمبر له څوک دسی خیانت نشي ور کوله نه الله پیغمبر له دسی خزه ور کوي چې هغه سره په کټ کې خیانت وکي پیغمبرانو ډیر اوچت مقام دی په کټ کې هغه خیانت نه کړي خو خیانت یې بس کې کړي په عقیده کې خیانت کړي الله سبحانه وتعالى به مخ ته واقعي ذکر کړی دا و چې کله دوی وروتو او دوی تلاړو فاخذتهم الصيحه مشرقين نور راختو به ټینګو دوی باندې عذاب راغی او څنګه عذاب راغی فلما جاء امرنا کله چې راغی امر زمونږه عذاب زمونږه جعلنا عاليها سافلها الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام ته امر وکړ جبريل عليه السلام د دوی ټول کله د رزمکه نه سره وېستو راوي وېستو او د اوچت کو بره ویړو تر دې چې د دوی د کلی چې کوم سپیو هغه غپل نو هغه आवाज ملائکه په اسمان کې وورېدو هغه اسمانه پوری ورسول د هغه زینه په دوی باندې کانو باران وشو او د کلی دا غزینه په مخه راواچو الټه راواچو الله سوي جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود د دې کانو باندې په لوګ چې راکړي پخشي او په دې کاني باندې نوم لیکل شي چې دا کانه په پلاني باندې لګي په هغه برابر تباہ وکړو بالله سبحانه وتعالى کله راوزار کو مسومه عند ربك بیا لړی راجیبه خبره کوي چې انسان دې سخ یری وما هي من الظالمين ببعيد دې عذاب د ظالمانو نه ګورې لري نه دی چې کله به دا صفات پیدا شي الله بیا امر واستې شي بیا د عذاب ور کولای شم بیا د ازمکه الټه کولای شم بیا د ازمکه خوځولای شم بیا د ازمکه کولا وهلای شم دا خلک به دنه بوي شم الله زبده قادر خو کچا دا صفات بزن کې راوست یره پکار دې ځکه الله موږ له یره راکې ګوره چې د ظالمانو نه دا قسم عذاب سلری نه دی والمؤتفکه اهوا فغشاها ما غشا اکله چې په مخه د برینه راغوزار کړو په عذاب کې د کله بالکل پټ شو ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر الله سحر هغه په دې حال کې کو چې سخت عذاب پیراغله په دې ټینګ کې لوط علیه السلام باندې په سحر کې چې عذاب را یو څو سکندہ او بیا د لوط علیه السلام قوم لزمکه په دې مخ باندې سره وونه نه دا غوي आवाज اوري کېدو نه دا غوي شړوي چې معمولی سي आवाज یو کس پکې ژوندې دوه پکې ژوندې ایس پکې هم نو هغه مزي چرچی هغه چغي چغاري هغه غټ خبري هغه پیغمبر سره دښمنیانی هغه سره لړوسه شو ختم شو الله سوي فقطع دابر القوم الذين ظلموا الله من جل وسدا قوم كم چې ظالمانو تمام کړو بالکل والحمد لله رب العالمين او حمدنا او شکرونه چې د پر دي د الله لپاره چې د قوم ختم کو په دې شکر او حمد واستبکاتي وامطرنا عليهم مطرا موږ به باران ورو الله وي فانظر نتسوګوري کنه كيف كان عاقبه المجرمين سوچ پکې وکي دا ټول واقعا موږ دې لپاره بیان کړل الله سوي ان في ذلك لآيات للمتوسمين په دې واقعا کې نخې دي د خير خلکو لپاره چې هغه به دې قسم کارونه ځان لري ساتي وانها لبسبيل مقيم اكيد الله يغه بني غلر پر تلل شي وي ګوري کړه الله ذکر الله د قریش ته خبره کړی دا وانکم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل تاسو به د کلی باندې سارون تیر شي د شپې تیر شي فلا تعقلون عقل په تاسو کې نه راځي وسم لار شي کلی تشتي هغه علاقه وبجلت دي
دغه علاقه چې رب العالمین په لوط علیه السلام په قوم باندې چې تکړه به راوزاره کړو دی یو دسی فحاشي او یو دسی اوران کار دی او د دې کار سزا څه ده حدیث کې راځي امام ترمذی امام ابو داود امام ابن ماجه او عبد الله بن عباس نو حدیث دی وی رسول صلی الله علیه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط کله چې تاسو دې ونی سي چې د لوط علیه السلام د قوم چې کوم مرز هغه پکې نو فقتلوا الفاعل والمفعول به اسو کې چې کوي هغه به موجنی او د چا سره چې کیږي هغه به موجنی خدا کار دي چې موته شروع کړي سبانه خلک به وجنو نه د حکومت کار دی د وخت خلیفہ کار دی د قاضي کار دی د غلقې د مشرانو کار دی ځکه چې دغه فتنه تی جوړي ته په مسلمان اسی بوتان لګي چې دې سیده مړکې خپل دښمنی وبګي وباسي کې دې چې سړی دې سینې کې دې ډېر خبري نو دای سزا ده خدای سزا به هر سړی نور کې چې تر پاسو ته کوا ته شروع کړن خپل کلی کې خپل علاقه کې نه بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی امام احمد بن حنبل راوړی دی عبد الله بن عباس نو حدیث دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لعن الله من عمل عمل قوم لوط دلل لعنت په هغه قوم باندې کوم چې د لوط علیه السلام د قوم هغه کار کوي لعن الله من عمل عمل قوم لوط بیا په دویم پر رسول بیا وی په دریم پر بیا وی خبره سخت کړه ولې سخت کړه چې خلک د فطرت نه الټ شي بل حدیث کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د فائدې لپاره ذکر کوم عبد الله بن عمر د موي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لم تظهر الفاحشه في قوم قط کله چې په قوم کې د فحاشین راوتی دي او د فحاشین مشر د فحاشیه چې الک د الک سره شهوت پوره کې جنې د جنې سره حتى يعلنوا بها او د فحاشی په دوی کې خورش او خکارش او خصپای کوي یره پزړه کې نه حیا او شرم نه الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا الله وبګداس مرزونه او داس عذابونه برول چې د دوی په پلار نه کبر چې ترغلی منو وشګوري ننی مرزونه نمونه تاسو ورېدلې پلانې مرز پلانې دا اوس هم پلار نه کده سره پیجندونه چې دا مرز پکې اوس کې دیږي کې د درس کې موږ سره سپینګری مشران نشي دوی ته پوښتنه کې دوی ورته وي جناب دا مرزونه خو د سره ونه زموږ موږ پیجندونه چې داسې دا خو سره وته رسد له سره وته د دې فحاشي د لاس زموږ تاسو ټول ته د نصيحت چې د دې قسمه فحاشي نه ان شاء الله تاسو د دینه پاک خلک خو بیا هم نصيحت کو الله په قران کې سوي یا ایه الذين امنوا امنوا ایمان ولو ایمان راوړي ایمان ولو ایمان راوړي به ته الله ولو ایمان راوړي مطلب چې ایمان خډیر کوي خې مضبوط کوي نو ان شاء الله تاسو کې به دا مرز نه تاسو پاک خلک یو چت خلک به خو به نصیحت خو به کو کن نو د دینه د بچ کېدو یو طریقه ده چې د رب العالمین یره دی په مخه پښړه کې بل لار ده دومره چې همیشه د عقیده ساتي چې رب العالمین ماته ګوري زماوري ته به ګناول نه نږدې نه ورسي درېمه ده کله چې سر دې دا غلط کار وکړو نو دا قرض دی قرض دی نو څه تنه بلځم غسته کی یسته د زوینه ولیاذ بالله یا ضرورنا یا د نوسینا یا خو لازم به قرض غسته کی بیا سلورمه چې په کوم ځای کې داسې الکانی چې دغه ګیرو بریت نه خپل الکانی دغه سری واځي مکه نه عمر بن خطاب رضی الله عنه عمر بن خطاب ګره سوق دی وې زپ یو کوټه کې دنه د تکي توري وینځي سره چې تک توري او بدرنګي د سرخ کولینه او بیا وینځي وې دغه سره زی وازینه کینم او د سوق دی لوط عفوا عمر بن خطاب رضی الله عنه او سوق دی کنه څومره دی غرب ایمان هغه زی وازینه کینم او نن سبا چې موږ چاته نصیحت وکړو چې نور ته دې ذکرو کې چې کور ته دنه دي سي مرزه د کور کې دنه زنانه د کور کې دنه دي سي یره ته څه کیسه غلط ښکارم ته د کزدي ښکار ته د کزدي ښکار عمر دا نو یو سره واځي نه کینو ته سوکي جناسي په دې ټیم کې خاص نصيحت د قاریانو ته کم چې وړو ته قران پڑھاوي په کور کې یا په مدرسه کې هغه له د پکار د چې د لکانو سره د دوی سره ډېر ټیم اسیناړي بغیر د ضرورت نه سبق ته پڑھاو خبره ختمي اسی وسره نه کینی ولیاذ بالله دې سم ډېر واقعیت راغلي کنه دي راغلي
نو ښه طریقه دا ده چې دې قسم وړونه سړی ځان لرې ساتي. دا بعض کسان چې کوم عمره کس به راوستي ځان سره به کېنور د زموږ پلانې څه ضرورت دی چې یوازې ځان سره کېنئ؟ صحیح ده، هغه خپلي بل څوک نایسي به کېنو ځان سره. بل چې د بدګماني یو لار کولا وهلو دي په ځان باندې. او زموږ معاشره خو دې درجې ته رسېدلې اعوذ بالله چې زوی ځان سره ګرځي بعض علاقو کې نو وي دی ځان له څوک راوستی نو بیا چې دې ځان سره به ته دې ګرځې ته به ښه سړی خو خلک به د باندې څه کوي؟ بدګماني به د باندې کوي. او بل زه اریان شم دې ته موږ یو کس مخکې څه خبر راغلی د یو کس سره مشر سړی و 24 غنټې سحر ماښام به دغه سره په خوا کې هلکانو سحر ماښام واړه هلکان دي دغه سره چې کله خبر راغله نصیحت نه موږ تقریبا 300 کسان بابوجي نصیحت لرلو ما ته کسان ویل شیخ یو ځو ما ځو نصیحت له موږ ورولو سړي سره کمرې کېناستو وران مخ بالکل وران او زه ته په الله قسم خورم بالکل د لوط علیه السلام قوم ماته رايدېدو دغه سره زه کېناستم خبرې ترې مو سره کولې ما ته داسې کار وکړه چې دی با سړی ګرم شو تاسو بدګماني کړې په ما نو زه ښه ګمان د کوم ځای نه وکړم سهار ماښام ته دوی سره ولاړې ښه دا څوک د پلانې څوک د پلانې خو ستا د علاقې هم نه وي ستا د ملک هم نه وي زه په تا باندې ښه ګمان د کوم ځای نه وکړم چې ته یې په ما باندې ښه ګمان وکړه څه ضرورت دی چې دوی تا سره کښېني څه ضرورت دی چې دوی تا سره پاسي ولې تا سره په ګاډو ګرځي ولې ته به دوی باندې خرچې کې نه ولې زموږ د دماغ چې د ختم شوي دي دغه یو سوچ په دماغو کې راځي او بیا دې هلکانو ته زما دا نصیحت دی کوم هلکان چې کشران دي یا ګیره او برېتې نه وي یو له الله سبحانه وتعالی حسن ورکړی هغو ته زه دا وایم چې د مشرانو سره هسې مه کښېنئ پاسئ سوای د هغه مشر نه چې هغه ته د پته چې هغه دینداره سړی دی یا مثال کې ستا خپل دی ستا پې یقین دی اعتماد پې دی خیر دی نن سبا ځکه ما بیان په اوله کې وګوره زه به خبرې ښه صفا کوم نن سبا دا چې کوم واړه واړه هلکان دي که نه دوی 100 ریالو ته هم ضرورت دی د دوی 100 روپو ته هم ضرورت دی د دوی 50 روپو ته هم ضرورت دی که نور څه نه کېږي په موبایل کې خو په انټرنیټ سټارټ شي که نه په 100 روپۍ باندې به انټرنیټ ولګوي ځان له پیکیج وکړي پاکستان کې پیکیج راوتی په 100 روپۍ به ځان له پیکیج وکړي یو هفته خو په انټرنیټ چلولی شي که نه او ده سره دا پیسې نشته د کور نه ورته دا پیسې نه راځي او یو خبیث مرضي ولاړ دی 100 روپۍ څه شي دی ورکول دا لږ لړ تباه شو دا ژوند بالکل تباه شو نو زه دې هلکانو ته د نصیحت کوم اولنی نصیحت خو دغه کسانو ته کوم چې په دې مرض کې مبتلا دي دویم هغه کسانو ته هغه هلکانو ته چې ګورې ځان لرې ساتي دې قسم خلکو دوی به د ژوند تباه کړي دوی به دې خراب کړي دوی به دې په شرمونو وشرموي سبا به ته دا خبرې به ته ته رایدي چې ژوند به دې ټول تنګ شي بلکې داسې واقعیت به شي چې به ځان پانسي کړی ځان پانسي کړی د مخکې وروسته کې پنجاب کې واقعه راغلې وه او ویډیوګانې د هلکانو نه کړې وې په دې ټي وي باندې ډېره چلېده په هغو کې دنیا هلکانو ځان پانسي کړی ولې ځکه چې ویډیو یې ته جوړه کړې ده نه هغه هلک اوس لوی شوی دی واده کړی دی د بچو سره ناسته دوی ورته ویډیو چلی دې به ځان وجني نه دریم نصیحت زما مور او پلار ته دی کم چې د دې ماشومانان ول الله سبحانه وتعالی ورکړي دی اوچت نعمت ورکړي دوی حفاظت وکړي د دوی حفاظت داسې وکړي چې ډېرو ته یې مه پرېږدئ په کوم ځای کې چې صرف جرګانو اوسېږي هلته یې مه پرېږدئ دا ماته مه وایي چې شیخ صاحب ته بدګماني کوي په خلکو باندې دا د حفاظت یو طریقه ده څه ضرورت دی ماشوم ته څه ضرورت دی کشر ته چې دی په دیره کې ناست دی هېڅ ضرورت ورته نشته او ته به په دیره کې د یو سړي ګرنټي والي د 2 به والي 3 به ټولو به والي چې دا ټول اوچت مؤمنان دي چې داسې واقعیت پکې راغلو چې پلار په لور باندې حمله وکړه نور به ته به چا بې داسې دغه کوي چې نه خیر دی دا ښه سړی دی نو زه د مور پلار ته دا وایم چې دیرو ته جرګانو ځي ته خپل واړه مه پرېږدئ د چا سره وځي د چا سره راځي معلومات یې کوئ د چا سره کښېني پاسي د هغه سړي معلومات وکړه دا سړی مرضي خو نه دی په دې کې دا مرض خو نه دی مرض پکې بچی دی منه که بلکل خاص کر سکول ته چې کوم بچی لیږئ مدرسې ته یې لیږئ نو ښه پوره معلومات کوئ د سکول او د مدرسې د ده د ملګرو ځان غافله کوئ مه موږ زه په الله قسم خورم ګورې زموږ د بچو تربیت زموږ نه ګډوډ شو زموږ بچي زموږ د لاسونو ټول لاړ ووتو خاص کر د مسافرو د مزدورو د پیسو موږ خراب کړو ته به کروڑپتی شي لکپتی به شي خو چې د زوی د اهالي ته څه وکړو ته به کروڑپتی لکپتی شي خو والعیاذ بالله الله دې داسې نه کړي خو چې ته د یو کس لور وتښتېده د بل چا سره د څه وګټل د دې نه خو هغه غربت ښه نه دی چې سړي ته یو ټیم روټۍ دې نه میلاوي خو عزت خو یې که نه د خپلو بچو حفاظت وکړئ
یو طریقه د بچو د حفاظت دا ده چې دا موبایل انټرنیټ دا غټ انټرنیټ دا شینه مینه دوله مور کوی ګره په دې کې وسره مرګري پیدا کی ویني نن سبا ابلوز می انټرنیټ کته نو زه زموږ په انټرنیټ باندې صفحات ته دعوت لپاره اګورو نو په دې کې داسې وړوړه لکان هغه چې کوم تصویران خپل ورکړي دي چې زړه د الله قسم خورم کته هغه په جنې کې پرخو کی په دې حالاتو کې د نبی چې کوم شرمخان خبيسان ناشتي او ماب کی په دې تصویر سره رابطه کوي په دې فیسبوک په دې یوټیوب په دې ټوئیټر او بل شي رابطه به وسرو کی سوال به دې بغاړي کې ناشي څه زما پلانې مرګره بلدا چې کوړه ماشوم سامان ډیر وروړي یو ورځ سره موبایل په جیب کې پروت دی بلوزي بوټان نیوي چولی بل دې تحقیق وکړه د سادهګان مالي دي چې سره وته وي ستاسو در دې خمرګری دی غول ورکي معلوماتو کمرګری ولیدل دا ورکي موږ له چا سره نکړو چې دا موبایل ولا ستاسو دا بوټان ولا ستاسو دا چې دل مرګره ورکي خو چې لیکنه د دې پلانې د زویم د دل مرګرو سور نکو په پلانې غلسو دل ورکي تحقیقات وکړه زدانین چې ته په زوبر ډایرک بدګماني باندې کې خو تحقیقات خو وکړي کړه دوی موريده پوخا وخت دي چې هغه وداسي وخو اوچت خلک اوچت انسانان زمونږ مشران زمونږ پلر نکه کدا واقعیت ور دغه پاک خلکو د قصې نه حیا ولا خلکو په یو بل سره مینه محبت وس ګره په خپل نږدې سړي باندې هم یقین نه کوي چې د سره زما د زویره زه خیر د سره نه معلومات وکي دې سړي دینداری څنګه ده دینداری خدا د الله نه ری به خیر دی شام سړي دغه نه کوي د زما د مور پلارته نصیحت دی او بیا موږ ګوره زما مطلب دا نه دی چې بچو باندې بدګماني وکي خو یو طریقه خو جوړول غواړي کنه بچو حفاظت وکړي او خولي طریقه ته وخم لنډه د علماء سره کېنوا د عالم سره چې کېنو او د عالم خبره د ووري او د دې عالم سره چې به تقوا داري او الله ول علم ور کړی دا بچي به دغه په لار رواني چې دغه په لار دی روان شو نه دې د غلطو کارونو او غلطو خلکو نه شو هغه بچو خپل بچي په قرآني حلقاتو کې په مدرسو کې د نیکانو خلکو په مجلس کې پاږي کې کېنوي چې بده باندې نیکانو خلکو اثر وشي او په دې کې یو سړیتوب راشي سړیتوب دا ماشوم دې ته مپریږي جنکو د حرکت چې کې د به خرابي او زه ټولي خبرې ګوره د زړه د کومې نه تاسو ته کوم ګوره چې تاسو د بچو زمونږ د بچو حفاظت وشي صرف منطقه مقصد دی چې کله الګ د جنکو په شان چلونه کول وی وا گزار ولا ورکا وی نه سره کې تعالی سجله جنکو په شان چلونه کوي ټول کوګو ګرځي سجله تعالی ولې تر ګیره لري کې ګیره سره لري کې ګیره پرې ده ګیره چې په مخ پرې خو به دي سو خال نه راځي کې پته یې اسمره ده اسمره سوق نه چیړي اسمره چې چیړي غزل لږه ګوري خو چې الګ ګیره وبرې صفا وهلي او بینن سمجي دکان ته ورشي او ته سرخي پکار دوی کم وې د لکانو کې جنکو او دا سرخی لګولي ا دې په لار رواني دې به څنګه بچي چې دې سرخی لګولي نکله چې تاسو کور کې دې ماشوم ولید او هغه د الکو او د جنکو په شان چلونه کول او د جنکو په شان تنګ لنډي جامې جوړي وی واسي دې ټیم کې وهل د دینداری ده دې ټیم کې وهل د سری د دینداری ده ورور ته سجل ده نیغ به وشي نیغ د سړو په شان ګوري کګړ وړ مې ولې خیر بدینه دا ماشوم به دنه بس جوړیږي د دنه بس سړی جوړي عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما اوچت انسان دی حجاج بن یوسف به ټوکړي کړو کابه سره جوړن کړو او د پلار زبیر ابن عوام الله اکبر دوه اوچت انسانان دي زبیر ابن عوام رضی الله عنه مور دومره سخت و په مکه کې اسی به وو اسی نغه نور زنانو بوته وي مړی کې چاړه روانه لکه څنګه زنانو الالک ساده دښمنی ده ویني زغوړ چې د شخص سره جوړ شي نه دي چې کړه دي ځواني ته نه ورسې چا سره په مکه کې جنگ وشو اسی یو څه کولور کوي داغه غاخونه مات کړو یو خلک ګرل امور ته شکایت کوي استاغ زوی دا چې کړه خنداش نه شو هغه دی وي موږ ته وایي زوی د خاندي وي د ورځ له خو ما د دې څه کو ناغه به دې سخو او به چې د شخص سره مسلمان شي او به د پیغمبر مرګري شي عجیب انسان په اسبانی چې روان زبیر بن عوام د خپې په زمکه لګیږي دومره دنګ انسان او د دې راځوي د بیر د پښانو اسماء بنت ابوبکر رضی الله عنها د بیر ځان سره ځنګل ته بوتو چې تلرګو سره پر بلړو د بیر ته پرې خدا به کور ته لاړ چې دې شي تکړه شي پلاری وفات شو عمر بن خطاب رضی خلافتو
نو عمر بن خطاب نه دا واړه یریدو ابو بکر صدیق چې وکړه په لار روان دا واړو بس منډي والی تلو بس اډین نه راو عمر بن خطاب نه ټول منډي کړي نو دې ماشومان په لارو کې لار کې لوبي کولې او یو پکې عبد الله بن زبیر رضی الله عنه ولاړ هغه دې وړو سلوبي کول امیر المؤمنین چې راغی ټول منډي کړي او منډي کې څوک راغی امیر المؤمنین راغی سیوای د دې په منځ کې ولاړ ابو زراغه په دې سره ولای کې ویزویت ټول ویری ته نه یری هغه چې امیر المؤمنین نمی ګناه کړی د چې نه پټېګم او نه لار تنګ د چې ته پرېدم کولا ولر ابو سترګو کوخ کړالي ویلې دا پلار مې رحمو کې بالکل غفلار ده تلې دا چې ځامن پکار دي چې هغه کې د نسړی توبې به کې د دینداری په دغه ځواني بسو کې ټول عمر له لاسونه دي سنوري کاګه وګرځي او څنګه ولندې جامع چې په دې ځواني کیسه الله سبحانه وتعالى زموږ د بچو حفاظت وکړي الله دې زموږ د معاشري حفاظت وکړي